هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د لړم لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي در د عبد الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو فارمونه ورځ سربله په زیاتېدو دي. د تخار په ینګي قلي ولسوالۍ کې یو کس د مشروباتو د پلورلو پر مهال نیول شوی. سږکال په بغلان کې د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. او عراق او سوریه کې د ترکیې نظامي حضور د 3 نورو کلونو لپاره هم وغځېده. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو فارمونه ورځ سربله په زیاتېدو دي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې مدیریت وایي چې په دې ولسوالۍ کې اوس مهال د چرګانو 80 فارمونه فعال دي او دا شمېر ورځ سربله زیاتېدو دي. چارواکي وایي چې د فارم جوړولو او پالنې په برخه کې له بزګرانو سره تخنیکي مرسته کړې چې دا چاره د فارمونو د پراختیا لامل شوی ده. خلک هم د چرګانو، څارویو او کبانو فارمونو جوړولو ته لیوال شوي او له همدې لارې خپل اقتصادي لګښتونه پوره کوي. فارم لرونکي وایي که ملاتړ دوام مومي نو کندوز به د چرګانو د غوښې او هګیو له اړخه پر ځان بسیا شي. د تخار په ینګي قلي ولسوالۍ کې یو کس د مشروباتو د پلورلو پر مهال نیول شوی. نظام الدین عمیر د تخار د پولیسو ویان وایي چې یو کس په ینګي قلي ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل الکولي مشروبات چې د معدني اوبو په بوتلو کې پټ کړي وو خلکو باندې وپلوري. عمیر زیاتوي قضیه اړوندو مسؤلینو ته سپارل شوې او د نیول شوي کس پر ضد لومړي تحقیقات پیل شوي دي او د تحقیقاتو بشپړېدو به وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. سږکال په بغلان کې د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بغلان د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست چارواکي ویلي سږکال په دې ولایت کې په 28,620 هکټاره ځمکو کې شولې کرل شوي چې د تیر کال په پرتله 8 سلنه کښت ډیر شوی دی. د یاد ریاست چارواکي وایي اټکل کېږي چې له دغه فصل څخه 120,640 میټریکه ټنه وریجې ترلاسه شي. او روسي خبر ده چې عراق او سوریه کې د ترکیې نظامي حضور د 3 نورو کلونو لپاره هم وغځېده. د ترکیې پارلمان په عراق او سوریه کې د ترکیې د نظامي حضور لپاره د دې هیواد د ولسمشر ریاست طرحه د 3 نورو کلونو لپاره هم تصویب کړه. د ترکیې رسنیو راپور له مخې دغه طرحه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خوا لاسلیک شوی او دغه حضور چې له ترهګرۍ سره مبارزې او د یادو هیوادونو د امنیت ساتنه ښودل شوی په همدې موخه دوام مومي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.